Ibrahim. My birth name is Reese Byfield. So before I زما نوم ابراهیم دی او مخکینی نوم زما ریس بفایلیډو. مخکې له دې چې زه اسلام قبول کړم زما مور عیسوی وه او وخت نه وخت به یې ماته د عیسویت خبرې کولې. پلار مې په اصل کې د پنجاب سک یا هندو او په هندویزم مذهب و. کله چې زه 15 کلنۍ ته ورسېدم ما د نړۍ د مختلفو مذهبونو په اړه پلټنه پیل کړه او مطالعه مې کوله. هڅه مې دا وه چې زه یو رښتینی دین پیدا کړم تر څو د هماغه دین پیروي وکړم. یوازې هغه څه چې زه اسلام منلو ته اړ کړم هغه زما د مختلفو مذهبونو په اړه مطالعه وه. ما اسلام، هندویزم، یهودیت او عیسویت په اړه پراخه مطالعه وکړه. زه له اسلام څخه زیات متاثره شوم. هڅه مې کوله چې اسلام قبول کړم او پاتې ژوند په اسلام کې وکړم. زما باور نور هم قوي شو چې اسلام یو حقیقي دین دی او د حقیقي خدای سره د مستقیمې اړیکې د جوړېدو یوازینۍ لاره ده. لنډه دا چې زما یو مسلمان ملګری و هغه په بل هیواد کې اوسېده. وخت نه وخت به مو د سکایپ له لارې سره خبرې کولې. هغه به ماته ویل ته کوشش وکړه د اسلامي مطالعې د پیاوړتیا لپاره قرآن کریم مطالعه کړه. ما دا خبره ورسره ومنله او هغه راته د سکایپ له لارې د قرآن کریم درس پیل کړ. په اوله ورځ چې کله ماته هغه د قرآن کریم سورت فاتحه پیل کړه نو د لومړیو آیاتونو معناوې راته وکړې. زه بیخي باوري شوم چې دا کتاب یو الهي کلام دی او هر آیات کې د توحید الفاظ پراته دي. بس په هماغه ورځ ما د شهادت کلمه وویله او د خپلې کورنۍ څخه مې پټ ایمان راوړ او مسلمان شوم. ژوند مې لږ له ستونزو سره لاس او ګریوان شو ځکه هغه خواړه چې زموږ په کور کې وه هغه ټول حرام وه. په اسلام کې یې خوړل جایز نه وه او بل ما کومه داسې دنده هم نه درلوده چې پیسې را سره وی او حلال شیان مې پرې اخیستي وی. څو ورځې مې نهارې تېرې کړې خو الله جل جلاله راته صبر راکړ. په نیمه خېټه مې د الله جل جلاله عبادت ته وخت ورکړ. له کورنۍ به پټ یو لرې مسجد ته تلم. خدای جل جلاله کول چې په همدې مسجد کې مې له یو مسلمان سپین ږیري سره اړیکه جوړه شوه. هغه خپل کور ته بوتلم او ما ټوله کیسه ورته وکړه. هغه ډېر زیات خوشحاله شو. بیا هماغه مسلمان ورور مې لږ لږ پیسې راکولې او ما به خواړه پرې اخیسته. څو میاشتې وروسته روژه راغله. ما به د کورنۍ څخه پټه روژه نیوله. پټ عبادت به مې کولو. هماغه مسلمان ورور به مې چې کومې پیسې راکولې د ځان لپاره به مې پټ روژه ماتې واخیسته. کور ته به مې راوړ. بیا به مې روژه ماتې د کورنۍ له غړو پټ په تشناب کې کولو. یو ورځ زما پلار په ما شک پیدا کړ او راته یې وویل تا ولې له موږ څخه فاصله اخیستې؟ ډوډۍ را سره نه خورې، ټلویزیون را سره نه ګورې، را سره کینې نه. ما ورته هیڅ ونه ویل او غلی شو. لنډه دا چې یوه شپه مې پلار د شپې په لمانځه ولیدم او سخت راته غوسه شو او راته یې وویل ته مسلمان شوی؟ ما ورته ویل هو. په هماغه شپه یې له کوره وایستم. خو له الله جل جلاله څخه دومره راضي او خوشحاله یم چې زما په ژوند کې بیخي تغییر راوسته. الحمدلله اوس ډېر خوشحاله یم. ژوند مې جوړ دی، ښځه مې شته، بچیان مې شته، ټول اهل مې مسلمانان دي الحمدلله. full year before Ramadan comes.